الله الرحمن الرحیم. راځو نننی درس زمونږ HTML کې نن به زه تاسو ته دوه خبرې کوم. د ویډیوز باره کې هم درته یو څه خبرې کوم ویډیوز، او دویم به آی پریم باندې خبرې کوو چې د آی پریم څه کار کېدلی شي. نو اولنۍ خبره تر ټولو دا ده، دلته دا کنیکټ چې اول به زه تاسو ته د آی پریم په باره کې خبرې وکړم، ځکه تیر کلاس کې موږ د پریم سیټ باره کې خبرې کړې وې. پریم سیټ څنګه د پریم سیټ په اساس باندې موږ یو ورقه رالو په څو برخو ویشو. خو آی پریم بیا داسې نه دی. آی پریم نه معنا ان لاین پریم معنا ورکوي. دا انلاین پریم کله چې تاسو غواړئ چې د یو پیج په داخل کې بل پیج کریټ کې جوړ کړئ، یو پیج په داخل کې بل ویب پیج تاسو کریټ کول غواړئ، د دې لپاره آی پریم نه موږ استفاده کوو. د دې بیسټ اگزامپل دا دی چې تاسو یوټیوب کله استعمالوئ نو دا ملټي ډبل ویب دی. معنا دا ده چې تاسو الته ویډیو باندې چې کله کلیک واخلئ نو هغه په یو پریم کې تاسو ته خلاص شي. نو دغه پریم آی پریم دی. معنا دا ده چې دلته دوه ویب پیج موږ سره شامل دي، یو چې دا ویډیو موږ ته کوم راوچتېږي یا عمومي پیج، او یو چې په دې سپیسیفیک ایریا کې موږ دا ویډیوز ګورو، دې ته موږ آی پریم ویلی شو. پورې دا خو ټیکنیکس دي، کېدای شي هغې بل څه استعمال کړي. په هغه شکل باندې که موږ چېرته غواړو چې کار کولی شو، د آی پریم په تھرو باندې کولی شو. د آی پریم څه کار شو؟ د یو ویب پیج په داخل کې بل ویب پیج په یو سپیسیفیک ایریا کې جوړولو ته موږ آی پریم ویلی شو. هاو ټو کریټ آی پریم، د دې ډفرنٹ مختلف اټریبیوټس دي، په دې باندې هم خبرې کوو. موږ آی پریم کوم اټریبیوټس لري یا څنګه د دې کریشن موږ کولی شو. سیمپل زه راځم یو فایل به ځان سره ثبت کړو موږ، او دې له به نوم ورکړو موږ آی پریم ډاټ HTML به سټارټ. آی پریم به د دې نوم شي. دا هغه شانته نه دی لکه څنګه چې موږ نور دغه کوو. دلته به ډایرکټ تاسو ولیکئ آی پریم او کلوز به بیرته آی پریم، بس خبره ختمه. که چېرته ډایرکټ موږ یو فایل په دې کې ویب پیج په دې کې خلاصو نو هغې لپاره SRC موږ دی. مثال په ډول موږ وایو چې په دې کې د یو ویب پاڼه خلاصه شي، ما هلته تیاره ویب پاڼه جوړه کړې د فارم ډاټ HTML په نامه باندې شته موږ سره که نه. نو ګورئ که تاسې آینده کې چېرته HTML فایلز که چېرته مثال آینده کې موږ راځو آی پریم والا خبره اوپن کړو موږ، ویر از آی پریم، په دې باندې زه کلیک کړم نو زما هغه آی پریم کریټ شوی، او د آی پریم سره چې کوم دی اننه هغه ویب پاڼه په دې کې خلاصه شوې ده، یعنې دا الریډي خلاصه ده، بغیر دې چې بهر نه موږ بله ویب پاڼه دې کې خلاصه ده. مخکې نه دا ویب پاڼه دې کې خلاص شوې ده. خو د دې لپاره موږ دوه اټریبیوټ نور هم لرو. د دې د سایز په باره کې یو دا چې تاسې کولی شئ د دې لپاره هایټ ورکئ. څه ورکئ؟ تاسې هایټ تاسې ورکئ. مطلب موږ وایو چې د دې اندازې د 200 پکسل راشي، یا د دې اندازه موږ ورکړو فار ایگزامپل ویډ ورکړو ورته، زه ورته ورکوم فار ایگزامپل 200 پکسل. که زه دا ثبت کړم ځان سره او ریفریش یې کړم نو دی بیا هغه سپیسیفیک اندازه وایي. دا وړه اندازه ده، نو تاسو به د دې ویډ فار ایگزامپل 200 والی ثبت به یې کړو، له هغې وروسته به راشو ریفریش به یې کړو. آی پریم دی موږ سره که نه. مثال په ډول تاسې دا اندازه زیاتوئ، مثال 500 یې واخلئ، راشي دا ځان سره ریفریش کړئ. داسې یو سپیسیفیک ایریا ځان ته جوړول غواړو.
دا آی پریم دی معنا دا ده چې د یو ویب پاڼې په داخل کې بله ویب پاڼه دې کې مونږ دام کولی شو چې مونږ که چېرته غواړو دغه لیک دا زمونږ چې کوم کنټینټس دي دا باید لږ مارجن ولري یا مطلب دا آی پریم په دې داخل کې راشي ډېر غاړو ته دې نه راځي ډېرو غاړو ته دې نه راځي نو دې لپاره بیا مونږ څه لرو دې لپاره بیا مونږ دې ته مونږ لیکو مارجن هایټ څه لیکو ورته مارجن هایټ یو ګورې ډایرکټ مارجن ویت ان هایټ دی دا خو دغه اندازه شو موږ سره د پرایم اندازه شوله یو مارجن هایټ دی چې دا موږ اصلا کې ویلې شو دې ته ګورئ اوس په دې کې باید موږ هغه اندازه هم ولرو کومه اندازه باید ولرو د دې چې کوم او دا ډېره غټه اندازه ده باید دا موږ کمه کړو یعنې مارجن هایټ باید موږ 10 واګو یا فار ایگزامپل دا موږ سره دوی دا به هم 10 زه والم را به شم دا به لږ ریفریش کړم تاسو ګورئ دې غاړې ته یو سپیسیفیک اندازه راځي موږ سره 10 ډېره کم ده فار ایگزامپل تاسو والې 50 دا به سخت کو ځان سره ریفریش وي دا مسافه ده اصلا هایټ د دې مسافه دغه کوي یا مثال دا تاسو سره پکار دي 30 راشي د دې نه وروسته دا لږ ریفریش کړي نو دا به د څلورو سایډونه یو سپیسیفیک سپیس والي که تاسو مثال اوس دلته راشئ ډایرکټ ولیکئ ویت از اکول ټو فار ایگزامپل 300 پکسل height is equal to 300 پکسل دا به ثبت کو مونږه له هغې وروسته به دا لږ ریفریش کړو هغه اندازې ولې وانخېسته height with 300 پکسل دا به والو فار ایگزامپل 600 پکسل نو ګورې دا سپیس ښایسته ښکاري که نه که تاسو مطلب د څنډو نه سپیس ورکول غواړئ ګورې لاندې طرف نه هم سپیس دی که دې سایډ ته راشو دې طرف نه هم ضرور سپیس وي به دلته د سایز مسله ده نو سایز به تاسې ورکوئ ورته خو دا موږ د دې لپاره نه استعمالو چې د دې په داخل کې د بله ویب پاڼه استعمال شي دې لپاره به تاسې ولیکئ آی ډي is equal to I prime یا مثال په ډول فار ایگزامپل contents دا د دې نوم شو موږ په دې کې SRC دا فایل دلته نه اچو د هغې نه وروسته راځو دلته کې مثال زه یو لینک جوړ کړم دا به ثبت کړم ځان سره دا به لرې کړم دا زما آی پریم دی تاسې ته ښکاري که نه د دې لپاره تاسې کولی شئ دلته ولیکئ border is equal to 1 pixel دا به له ځان سره ریفریش کړو border is equal to frame border is equal to I frame راځي که کرسر border frame دا به وګورو بارډر علی ښه زه راځم علم دی برېږه دلته به زه ولیکم فار ایگزامپل AH ref is equal to دا به ولیکم فار ایگزامپل یو لینک جوړو زه فلحال ولیکم HTTP www.facebook.com د هغې نه وروسته به راشو بهر به ولیکم زه فیسبوک دې نه پس به تاسې په دې ځای کې ولیکئ ټارګېټ از اکول ټو څه شی کانټینټس دا به ولیکئ د هغې نه وروسته به تاسو دا لږ ریفریش کړئ لینک زموږ راغلی که نه باید دا چېرته خلاص شي آی پریم کې خلاص شي آی پریم کې آئی ڈی از اکول ٹو ٹارگیٹ از اکول ٹو کانٹینٹس نوم دې څه دی موږ سره کانټینټس دا صحیح دی
زبل ته یو بل دغه راوالم زه به ولیکم form.html دا فایل تیر په هغه فولډر کې پروت دی. خیر مشته کنه نو اتوماتیکلی دا وراسي آی ډي مونږ لیکلی شو خو دلته چې تاسو کله یو لینک دا کوئی هغه آی ډي په تر باندې نشو کولی هغه د نیم په تر باندې لیکو. آی ډي هم استعمال لازم وروسته به بیا ډیټابیس سره مونږ وایو چې کله ډیټا مونږ ریسیو کوو یا ډیټا لیږو آی ډي هم یو رول لري نو نیم به استفاده مونږ معنا د دې فریم نوم شو کنټینټس چې څونه لینکس تاسو سره راځي د هغې لپاره چې تاسو کله په دې کلیک کوئ ټارګیټ کې تاسو لیکلي وو د کنټینټس بس هغه به ټول دلته اوپن کېږي. ویډیو موږ په 2 طریقو سره راوچتو یا به امبیډډ طریقه وي امبیډډ او یا به URL طریقه موږ استعمالو. URL means uniform resource locator. embedded طریقه څنګه embedded طریقه اکثر ټایم چې استعمالېږي دا په static site کې استعمالېږي static site کې او URL طریقه اکثر چې کوم دی دا بیا dynamic site کې موږ استعمال معنا دا یا به ډیټابیس کې ویډیوز پرتی موږ ته راوچتي او یا به ډایرکټ مونږ امبیډډ طریقه دی چې لینک مونږ د ویډیو سره جوړ کړي په فولډر کې ویډیوز پرته ده اوس ما سره خو ډینامیک سایټ نه دی دا سټیټیک سایټ دی نو زه هم چې کله زه په یو ویډیو د دې لینک اچوم کله چې مثال په ډول دلته زه کلیک کوم نو باید ویډیو ما سره راوتلی شي. ویډیو باره کې هم زه خبره کوم او د پرایم باره کې هم خبره کوم. زه غواړم دلته یو لیست جوړ کړم او په هغه لیست کې چې څوک په لینک باندې کلیک کوي نو اټومیټیکلی هغه ویډیو دې ورته چیرته خلاصېږي هغه په آی پریم کې ورته خلاصېږي. نو سمپل ګورئ تاسې دلته راشئ ولیکئ href is equal to داسې به ولیکو ویډیوز به یو څو ویډیوګانې زه کاپي کوم هلته به یې واچوم. فار ایگزامپل دا ویډیوز شوي ما سره دا به کاپي کړو HTML کلاس ته به راشو په دې کې به ځان سره پیسټ د فولډر کې څه کوي چې ایډرس اسانه یو ایزي لنډ ایډرس مونږ ولیکو. را به شول به د ویډیو ته نوم ورکړم زه فار ایگزامپل د دې نوم شو A د بلې ویډیو ته به نوم ورکړو فار ایگزامپل B دې ته به نوم ورکړو C او لاست ون ویډیو ته به نوم ورکړو AD. له هغې وروسته به تاسو راشئ په دې ځای کې به څه وکړو ګورئ ښه سمپل ویډیو د راوچتولو لپاره که تاسو ویډیو راوچتوئ اول به ویډیو راوچته کړو چې موږ ته پته ولګي څه طریقه به استعمال کړو embed او بیا د هغې نه وروسته src video a.avi او لینک فی الحال ضرورت نشته دی ها ویډیو باید راوچت شي. embed src a.avi دا باید کلوز کړو یو ځل آی پریم ہوگا نا embedded صرف embed راځي .avi the video ولې نه راوښتېږي embed
src हमारा सोर्स फाइल दी वीडियो लपारा डिफरेंट टैग दी हाँ जब दा टैग इस्तेमाल कमा तो दा सकते आई असली टैग आगा देखा एम्बेड AVI यो बल शिवाने बच्चे को भी बता चुका हज़ब यो दारा वालम पिक्चर बना वालम image src और एक किमें सर image दा let's suppose दा c.jpg तस्वीर बना वजूद c.jpg क्लोजिंग जरूरी नहीं दी सिर्फ विद और हाइट बोर को फॉर एग्जांपल सेल्फ पिक्सल हाइट इज इक्वल टू 100 पिक्सल तब सर दामन सर इमेज देगा वीडियो जम रावचती की दा बच्चे कुछ वाली न रावचती की जम चिकला पदी इमेज बाने क्लिक कम बैदा चिर दो पंच आई फ्रेम दो पंच नो मंग बा इमेज सर लेंग जोड़ जबराश बिल तो बरावली कमा ahref is equal to c.jpg और लागे ना उस तब पांडे क्यों लिखम टारगेट इज इक्वल टू समान में क्लिक को कंटेंट्स और बे बदलता दावा सब कुल जान सरा ददी उस तब बता रिफ्रेश करे चता उस पदी क्लिक कोई दा इमेज को मुकम्मल दिल तरह उचती खुदा उस आगा अंदाज़ सर रोचती की कमी अंदाज़ सर चे अल्ता का तस्वीर मंग सरा प्रोते से कदा तस्वीर को नहीं देगा ना दा सिर्फ मंग द लेंथ द पारा दा करे दे और द लेंथ चे मंग जोड़ करे आगा मंग द चिसर जोड़ करे दे अगर इस तरह मंग कतास मिसाल द तस्वीर अंदाज़ा उड़कुड़ी कोई या फोटोशॉप के मंग उड़कुड़ी को या तासे MS Paint प्रोग्राम की दा अंदाज़ा कमावाले शे राब शु फाइल ता जो हम तस्वीर अंदाज़ा बाइट लोग गड़श फाइल तबराश हम ओपन HTML फाइल स्टर HTML files तो तस्वीर दे मंग सर कंदा बाव ता सीधा अंदाजी दे कमोल लो पारा बेस्ट ऑप्शन दा दे चुमंग बराशु पदे होम की ऑप्शन दे विद इन हाइट रिसाइज बाने पे क्लिक को देखिए 100 लिख ली दी और जो बतावालम फॉर एग्जांपल 40 डबल आंसर हो या मिसाल 40 ना दा बजवालम फॉर एग्जांपल 70 दा चकला ता सब के हमारी फाइल और सब की वो चकला आइंदा किस दा रिफ्रेश कमा तासी कॉलेज दे आगा सही मैं बे गुरु मंगा दिल दा मंगा दी पर हाइट वर्क करे दे फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल मुझे दा हाइट वर्क करे दे दा बस सब को रिफ्रेश हुई उस पर बनता सो क्लिक की और दा स्पेस चिता इस तक करे की दा अच्छी स्पेस ते मंग सरा दा मार्जिन हाइट्स थी लेकिन मिसाल के मंग मार्जिन हाइट के और तोली कुछ दा लस पकार दे या मिसाल वेट दे फॉर एग्जांपल मंग सर लस पकार दे उसके दा सब को मंगा दागे रिश्तेदार रिफ्रेश को और पदी बाने से क्लिक कमा नो पिक्चर बिल्कुल आगा स्क्रोल बार होंगे दे सरा पदी क्लिक के गोर आगा बे खत्मी किधर है आई प्रेम किदा कार दे चिकल मंग पे लिंक बाने क्लिक को आगा जोड़ कंटेंट्स दागे ना रिमूव कीगी लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल जरा आजम ओपन था और लदीन पस पदीजी की डेस्कटॉप पाने दरेगा मां उमागा HTML फाइल्स यो तस्वीर मारा वापस रिसाइज बाने पर क्लिक करी तो बोर को फॉर एग्जांपल 40 बेता सूरी की मिसाल 30 दुना साइज की बेवार चले गोड़ू की कट साइज बढ़िया ना दाबा सब को मंगा दस पुनम दे मंग सरा
جی پی جی لینک به همداره کاپی کو سره د هر څه او دې کې به زه صرف د یو خبره چینج کوم ډي ډاټ جی پی جی دا به هم کنورټ کو چاته دې دا به هم کنورټ دا بس سب نو دې کې زیاته مهمه خبردار که چې تاسو مثال پاریو باندې کلیک کوئ هغه زوړ کانټینټس به دې نه ریموو کیږي او د دې لپاره به کوم کانټینټس راځي نیو کانټینټس به موږ سره راځي ها څنګه بیلټ نه HTML کې ډیفاین نه دی هوتا لینک جوړ کړو دا ښایي که نه دا ښایي دا نوم ښایي دا ښایي دا نوم خو موږ آی پریم ته ورکړو دا آی پریم نوم دا دی که نه دی موږ سره نو ما نوم ورته ورکړو چې په دا پیج چې اوپن کېږي دا به په دې پریم کې اوپن کېږي دې پریم نوم څه دی کانټینټس ته ورته ورکړه مثال علي نو بیا به دلته ټارګېټ کې څه لیکي علي به لیکي دا موږ د څه لپاره لیکو مثال آی پریم اکثره ټایم داسې چې ډفرنټ پریمس موږ کریټ کړو مختلف پریم ګورې دې یو بیسټ اگزامپل زه تاسو ته درکوم که ګوګل د تاسې لاړ شئ ګوګل ته ګوګل ته تاسو لاړ شئ او W3 سکول نوم هم اورېدلی که نه دې کې ګورئ د دې آی پریم استعمال ډېر شوی دی که تاسو W3 سکول ته راشئ دلته وګورئ آی پریم ستاسې وګورئ دا خپله ګورئ ها دا خو خیر باکسز دي لاندې آپشنو کې شته دی دا ټمپلیټس دي دې چې کوم ټمپلیټس دي ویریس ټمپلیټس دا دي که نه موږ سره په دې ټمپلیټس کې تاسو دومره اپډیټ تر ورځ تغیرات راولي نو لږ چې دا تاسو ته ښکاري که نه دا د آی پریم کار دی خیر دا په آی پریم باندې نه دی شوی دا د CSS په ترودو کړی دی یعنې ډیپ ټیګ استعمال کړی دی خو دا کولی شو دا هم یو د آی پریم اگزامپل کېدی شي ځان ته یو ویبپاڼه ده که نه ده موږ سره او چې کله موږ په دې ویبپاڼه کې په یو لینک باندې کلیک کوو نو ګورې هغه دلته په یو بله ویبپاڼه کې خلاصېږي یا په یو بله ساحه کې خلاصېږي موږ سره نو دا هم د آی پریم اگزامپل کېدی شي خو دا آی پریم نه دی ځکه دې کې مطلب ایډوانس کار شوی دی ډیپ ټیک د CSS ټیګ پکې استعمال کړی دی خو که موږ سمپل HTML استعمالو CSS نه استعمالو نو دا قسمه کار چې به کوو نو دا خو بیا موږ په CSS به نه وي نو بیا به څه استعمالوئ تاسې آی پریم به تاسو استعمالوئ دا نوم بیا د دې لپاره موږ ورکو لکه مثال په ډول دې کې زه لیکم آی پریم صحیح شو که نه SRC باندې لیکم صرف نیم ورکوم فار ایگزامپل سیکنډ کانټینټس ما ورکړي دي ته نوم سیکنډ یا فرست وید مې ورکړو فار ایگزامپل د دې وید ما ولیکلو 300 پکسل هایټ هم ورکوم د مثال 300 پکسل دا اوس موږ سره بل یو پریم که آینده کې موږ کانټینټس خلاصونو ته به نوم د دې لپاره ورکړي چې ستا دا پکچر به دې کې خلاصېږي او که دی که مثال په ډول موږ د سیکنډ پکچر کې ټارګېټ څنګه کو 2 کو نو بیا معنا د دې څه شی ده موږ سره د دې معنا دا ده چې دا پکچر به دې کې خلاصېږي دې پریم کې به خلاصېږي او دا به دې کې خلاصېږي صحیح شو که نه ټارګېټ موږ د دې لپاره ټارګېټ کې بله خبره هم لیکلی شو موږ که ته په آی پریم کې نه خلاصې نو انډرسکور څه ولیکه بلینک معنا دا دی چې په یو امټي پیج کې دا موږ ته خلاص کړه کوم یو ته هم لیکلي وو ټارګېټ نه معنا ستا پوزیشن دی چې کوم یو پوزیشن کې به ستا ډیټا خلاصه شي نو دا د آی پریم ریلیټډ خبره شو مخکې موږ پریم سیټ ویلو پریم سیټ کې
د پرایم سیټ استعمال تاسو ته ما ویلو چې د دې په اشتمال کې اوس موږ نه کوو د دې په ځای باندې موږ یو بل ټیګ استعمالو چې هغې ته څه ویل کېږي ډیپ ټیګ ډیپ مینس ډیویژن موږ څه ته وایو تقسیم ته وایو که نه او د پرایم کار څه دی تقسیمول دي مطلب یو ویبپاڼه په مختلفو برخو باندې ویشل د دې کار هم تقسیم دی خو دا ډایرکټ په اشتمال کې کار نه کوي دې سره به څنګه کې ضرور تاسو کوم ټیګ نه استفاده کوئ اشتمال سی اس ایس نه تاسو به د اشتمال لینګویج استعمالوئ دا ټیګ به یوز کوئ خو د دې استعمال لپاره ضروري ده چې باید سی اس ایس استعمال شي ود آوټ د سی اس ایس نه موږ د دې استفاده نشو کولی خو پرایم سیټ بغیر د سی اس ایس نه موږ استعمالولی شو پرایم سیټ ولې استعمالیږي نه دې کې اوس مشکل دي یو دا چې یو آر ایل پرابلم لري دا یو آر ایل معنا څنګه یونیفارم ریسورس لوکیټر کله چې دې کې یو ویبپاڼه ته جوړه کړي او هغه انټرنیټ په صفحه واچي نو هغې کې خو به مختلف لینکس وي که نه لکه څنګه چې دلته مختلف لینکس دي تاسو سره نو هغې کې مشکل دا دی اوس ګوره که زه مثال په دې کې سی اس ایس باندې کلیک کړم صحیح شو ما سی اس ایس باندې کلیک کړو دا کار اوس په پرایم سیټ نه دی شوی دا په ډیپ ټیګ باندې شوی دی خو که آینده کې فار ایگزامپل زه راشم دا ویبپاڼه کلوز کړم د W3 سکول او راځم نیکسټ ټایم بیا زه دې ویبپاڼې ته ځم نو ما ته به کومه ویبپاڼه خلاصېږي سی اس ایس والا که نه اولنی پیج به خلاصېږي اولنی ورکه به خلاصېږي که نه سی اس ایس ورکه به نه خلاصېږي خو په پرایم سیټ کې څه مشکل و پرایم سیټ یو آر ایل مشکل هم دې ته وایي چې کله به تا په کوم لینک باندې کلیک کړې او تا به دا ویبپاڼه کلوز هم کړه آینده کې به چې بیا لاړې بیا به هم په همغې کې ځغلي یو مشکل دا و دویم مشکل دا و چې دی به ریلوډینګ ډېر کول ریلوډینګ به ډېر کول معنا چې کله یو ویب سایټ به دې کې رن کېدو هغه به ډېر ټایم نیول دروند به و ډېر زیات ځکه په دې باندې خو به د مختلفو ورقو هغه کانټینټس پراته وو ځکه هر ورقه به بېله بېله لوډ کېدله نو دې د وجې نه یو آر ایل مشکل د وجې نه او د ریلوډینګ مشکل د وجې نه د پرایم سیټ هغه کنسپټ ختم شو او د هغې په ځای کوم کنسپټ راغلو موږ سره ډیپ ټیګ کنسپټ راغلو دا به انشاءالله موږ وایو دلته شته دی تاسو ته زه ښیم دا خو به سی اس ایس کې موږ وایو ځکه د دې استعمال انلی په اشتمال کې نشو کولی که تاسو دلته راشئ په اشتمال کې هم لیکئ دلته راشئ اشتمال کې تاسو هم لیکئ ګوره موږ لیکو دا ډیپ ټیګ استن کې داسې لیکل کېږي نه دا ولیکو موږ او دا هغې نه وروسته ډیوایډینګ یا ډیویژن معنا دا ورکوي استن موږ دا معنا ته یې دې دا خو نوم دی دی د تقسیم لپاره استعمالیږي نو که زه دا سیو کړم او دا خپله ویبپاڼه ریفریش کړم نو د دې هېڅ معنا نشته تر څو چې د دې ته د سی اس ایس په ترو څه ورنکړو موږ ډیزاین ورنکړو د دې لپاره بیا خپل هغه اټریبیوټس لکه کلاس ورکوم ا مثال همدې ته که زه ډیزاین ورکوم ګورې دا پرایم په ځای زه دا استعمالول غواړم که د سی اس ایس استعمال وکړم مثال ولیکم سټایل دا کلوز کړم د هغې نه وروسته ولیکم ډاټ ا دا د سی اس ایس خبرې د سی اس ایس کې به انشاءالله وایو نو زه د هغې لپاره سی اس ایس نه سایز ورکوم مثال 200 پکزل هایټ فار ایگزامپل 300 پکزل بیکګراؤنډ فار ایگزامپل زه ورته ورکوم ریډ نو اوس تاسو کولی شئ هماغه ډیپ ټیګ چې تاسو کوم کریټ کړی دی هغه تاسو دلته کریټ شي نو د پرایم سیټ په ځای باندې د استعمال د څه شي کوو موږ د دې ډیپ ټیګ کوو خو آی پرایم چې کوم دی دا بیا استعمالیږي دا بیا موږ ډېر استعمالو په یو سپیسیفیک ساحو کې تاسو یو بله ویبپاڼه کریټ کوئ چې په هغې ویبپاڼه کې خاص کارونه وشي نو دې لپاره بیا د آی پرایم نه موږ زیاتره استفاده کوو آی پرایم کې څه مشکل نشته دی د دې ویډیوز خبره چې کوم ده دا په اشتمال کې یا په زوړ اشتمال کې مطلب موږ داسې وایو چې زړو ورژنو کې امبیډ ټیګ موږ استعمالولو خو دې لپاره دلته ډفرنټ ټیګ نور راغلی دي ویډیوز ټیګ وګورئ تاسو دلته شته دی چېرته د ویډیوز دپاره ډفرنٹ ټیگز نور دي امبیډ ټیگ تاسو وګورئ شته دی کې نشته دی د ویډیوز باندې وکړئ نو ګورئ کوم یو ټیګ زیات موږ یوز کوو ویډیو خدا ویډیو ټیګ چې کوم دی دا د HTML5 ټیګ دی مخکې
پخوا ټایم کې به چې کوم ټیګ استعمالېدو هغه به امبیډ ټیګ استعمالولو موږ امبیډ ټیګ موږ به سمپل داسې لیکله امبیډ ټیګ خو ما ولیکلو کار یې نه کولو چې دا ولې داسې به لیکو موږ امبیډ دا کلوزنګ ټیګ په دې کې نه و ډایرکټ به موږ ویډیو راوچو ایس آر سی سورسز اے وی آی مطلب هغه ایکسټینشن به موږ ولیکلو دا بیا دې لپاره موږ سیزم دې نه ورکولو مثال دا د دې ویډیو اندازه شو هایټ به مو ورکولو مثال دا د دې اندازه شو موږ سره دا به موږ سیو کړو او د هغې نه وروسته به دا ریفریش کړو موږ دا ویډیو ولې نه راوشل کېږي دا سمپل ټیک دی کې مشکل نشته دی ویډیو هایټ کنټرولز سورس HRC زه دا ټیک استعمال کوم زه خیر دا یوز کېږي دا بله مې یوز کېږي ویډیو شو ویډیو with a height دا نیو ٹیگ دیکھا 200 پکسل height is equal to 200 پکسل اور لاسٹ ون کی کنٹرولز اور ویڈیو برتا کلوز بیابولی کو سورس SRC AVI A.AVI اور داغے نورستا بیا ٹیگ ہوگا نا ټایپ از اکول دا ضروري نه دی دا ټایپ په ځینو ځینو کې موږ یوز کوو دا امپورټنټ نه دی ښه خو بیا CSS کې بیا ځینې خبرې دي په هغې کې دا امپورټنټ دی ټایپ ویډیو سلیش AVI معنا دا چې صرف تا ته هغه پته ولګېږي چې دا د کوم ایکسټینشن ویډیو ده موږ سره خو ضروري نه ده چې مطلب موږ دا ولیکو دا به ثبت کړو هغې نه وروسته به دا پیج ته ویډیو خو راوچته شو خو ایرر د څه دی موږ سره موږ هم اے لیکلی که نه ټایپ کې ویډیو AVI صحیح دی ولې نه مهم نه دی بیا به ولیکو ځکه کیدای شي ضروري دی کې دا ټیګ نیو دی ښه خو دا مهم نه دی که دا موږ بالکل هم نه لیکو دا صرف هغه ټایپ موږ ته معلوموي چې ویډیو ټیګ کوم ماډل AVI دی ایکسټینشن یې موږ صرف دوباره تشریح لپاره موږ دغه کړو نور څه ضروري دی خو ځینو ځینو کې بیا که ونه لیکي پرابلم درکوي درته لکه موږ اکثره ټایم پره دلته لیکو په دې هیډ برخه کې سټایل لیکو که نه ټایپ از اکول ټو ټیکسټ د CSS داسې لیکو موږ صرف د دې لپاره چې دی هغه سټایل تا لیکلی چې دا معلوم شي چې د څه دپاره تا لیکلی مثال د CSS دپاره دغه ویډیوز کې یا ځینو ځایونو کې ټایپ راځي که هم نه لیکو دا څه امپورټنټ نه دی لږ صبر یو بله ویډیو به راوچته کړو سورس پل خو صحیح دی که نه SRC B.AVI بی په نوم باندې ویډیو B.AVI ایکسټینشن یې صحیح دی نه چینج کېږي نه ایکسټینشن خو چې هماغه تاسو چې کوم لیکئ هماغه کوم چې پکې ډیفالټ یې هماغه راځي که بدل هم کړي کار به بیا نه کوي د سره سلیش AVI یو وړه ویډیو به پیدا کړو دا ویډیو سایز پورې هم څه ضروري نه دی چې ما مخکې راوچتي کړي هم دي یو شارټ ویډیو به کوم ځای کې پیدا کړو شته دی ښه
دا فیسبوک ویډیو به زه راوالم دا به کیدای شي لږ video.mp4 mp4 دا به څه ولیکو مونږه video.mp4 صحیح شو کنه دې ترتیب سره موږ راوځو بیا د دې لپاره اندازه د ستاسي with height دا اندازه لږ سخته ده ها ځړه اندازه کار نه کوي زه بیا سبا ته کار پې وکړم چې ولې کار نه کوي په دې طریقې سره موږ ویډیو کولی شو دلته راوچو په دې کې یو بیسټ خبره دا ده چې کله تاسو ګورئ دا ریلوډ کوئ دا سټاپ وي په امبیډ طریقه کې یو پرابلم دا دی چې کله ته ویډیو راوچت کې او ریلوډ وکړي اټومیټیکلی ویډیو سټارټ شي نو هغې دپاره به موږ لیکو ټایټل از ایکول ټو دوه آپشن هغه لري فالس او ټرو آپشن لري بیا به ته هغه د کوډ په تھرو باندې سټارټ کړي او په ویډیو ټای کې یو بیسټ هغه دا دی چې دا مخکې نه څنګه دی سټاپ دا د ویډیو د راوچتولو طریقه شوله او که دا ایکسټینشن کې کیدای شي لږ صبر زه لیکمه سورس SRC دا MP4 دی که نه D.AVI type is equal to video AVI دلته به یو بله MP4 دغه وګورو کیدای شي ایکسټینشن سره هم دی دغه ولري همدا نوم وکړه نه DDSRC زه ټایم ختم دی به دې انشاءالله سبا ته خبرې وکړم ها دغه بله طریقه ایزي طریقه ده انشاءالله هغه به وګورو چې څنګه کار نه کوي سبا به خبرې کوو